او الله ته سوال کوي چې یا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا الله زمونږ د زړونه چېرته د حق د پېژندو نه بعد بیا وانړی. یا الله غټ سوال دی دا، غټه مسله ده چې یو سړی حق وپېژني او بیا یې واوړي، یو سړی الله وپېژني او بیا یې واوړي، یو سړی پیغمبر وپېژني او بیا یې واوړي. مال دې نه وي، بچي دې نه وي، کپړه دې نه وي، کور دې نه وي، هېڅ دې موږ سره نه وي، خو چې دا دین موږ سره وي موږ کامیاب یو. ما تاسو ته دا خبره بیان کړې وه، تاسو ته به یاد وي. زه دا وایم چې نن سبا د ټولو نه خوش قسمته انسان هغه دی چې د مرګه پورې خپل ایمان سلامت ورسوي او قبر ته دی کوشي په عقیده د قرآن او د حدیث باندې. دا اوچت او خوش قسمته مسلمان دی او زما او ستا هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي چې دا مرګ به موږ له په څه وخت کې راځي. پته نشي په قرآن او حدیث باندې به یو که نه به یو، پته نشي عقیده به د توحید یو که نه وي، پته نشي تابعداري به پیغمبري. ځکه چې دا به نه وي چې زه ګورې زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څنګه یې چې اړوي هغه شان یې اړوي. دا به نه وي چې زه تاسو ته ما واقعه بیان کړې وه، ما ابن قیم رحمه الله م راوړې ده. کومه واقعه؟ مؤذن د عراق، د عراق امام ابن القیم رحمه الله یو ناشنا واقعه راوړې ده. په عراق کې یو مؤذن و، هغه به اذان کو، نو پخوا چې به اذانونه کول نو کوم ځای ته به ختو؟ بره به ختو. بیا هغه اذان کو په دې حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې هغه چې وکتو یو کور نظر پرېوتو، بهی کې یو جنۍ و، هغه جنۍ ته زړه ویوړو. ده چې څنګه اذان ختم کړو رامنډې کړه، کور ته ورغی، دا جنۍ زه غواړم. هغه ته یې صبر کوو، موږ نصرانیان یو، موږ کریسچن یو، موږ عیسایان یو، ستاسو دین جدا دی زما جدا دی، ته څنګه جنۍ غواړې؟ حاصل د قصې دا دی چې دې تو راته وویل جنۍ موږ درګه اوس شرط کېښود چې ته به څه کې، ته به دا دین پرېږدې. دا ورسره اتفاق وکړو صحیح ده چې زه به دین پرېږدمه. دا سړی جومات کې مؤذن دی، ګورې عام سړی نه دی. ګوره دا به نه وایي چې زه زه ټکی به چېرته نه وي، همیشه به ځان یېرېږي. وی چې کومه ورځ دلې دا جنۍ ورکول او د دوی دا نکاح کېده، په هغه ورځ د اعلان وکړو چې او ما خپل دین پرېښودی دی، زه واپس کېږم د قرآن او د حدیث نه، او زه د محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر نه ګڼم. نو جنۍ وله ورکړه، مبارک شه پلاري وایي نکاح وشو، خلک خوشحاله شو، هغه هم چروته کوي جنۍ خو میلاو شو. ګوره دنیا انسان څنګه زر خراب کوي. وی دی چې راوتو دی درشل نه خپل راندې که دغه ځای کې مړ شو، ساتې ووتو. په اخري خاتمې هغه په دې باندې وشو چې دین نه منم. سړی جومات کې مؤذن دی، اذانونه هم کوي. ګورې نو دا به نه وایي چې زه همیشه به ځان ته په دې نظر ګوري چې زه څه یم، زه کمزوری یم او دا دعاګانې به غواړي چې یا الله یا الله ما ته حق نصیب کړي او په حق مې مضبوط ساته. ما خبره دې پر راواغسته او رانه اوږده شو، خو دا اهم نصیحت دی او د یو عالم او د داعي دا کار دی چې دی به وخت په وخت د امت تربیت کوي. په هره مسله کې چې راپېښه شي دی به تربیت کوي. نو دا یو اهمه مسله وه چې تاسو ته مې مخې ته کړه چې چېرته به بندګي په دې لالچ نه کوئ صرف چې الله به ماله څه راکوي، دنیا راکوي. نه، بنیادي مسله دا ده موږ چې د بندګي کوو دې لپاره یې کوو چې الله دې لپاره موږ پیدا کړي وو، په دې باندې الله راضي کېږي. که غریب وم او که مالدار وم. ستاسې د صحابه کرامو دې ژوند ته وګوره، دا څه وو؟ اکثر څه وو؟ غریبانان وو. ابو هریره رضی الله عنه پېژنې که نه پېژنې؟ چې نه پېژنې دا به ناشنا مسلمان چې ابو هریره نه پېژني. هغه خپله قصه کې و یو پیر وږی شوی وم، ډېر زیات وږی شوی وم، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منبر سره راولیدم، بېهوشه شوم، بیا پړ مخې پروت. وی بعض کسان رالو نو چا ووایي چې لیونی راغلی دی راولیدلی، لیونی وی راغلی دی منبر سره خوا کې راولیدلی. وایي چې خلکو راوچت کړه، وایي دا خو ابو هریره دی، دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص شاګرد دی. هغه دې ته چېرته یو ورځ نه دي کتلي چې زه دومره غریب یم او دا دینداري څنګه وکړمه. هغه دین نه دی پرېښودی، هغه
د دین هغه جذبې کمېده پرېږده ورځ تر ورځه ښه زیاته شوې ده ما تاسو ته هغه حدیث په 3 پیرې بیان کړی مشهور حدیث دی ریاض الصالحین په درس کې موږ ښه تفصیل کړی و په هغې باندې ابو هریره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی شوی و ډېر زیات وږی شوی و نو ما وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګوم او دته به داسې ویم چې یو مسله ده یاره دا مسلې باره کې ته څه وایې نو دی به ما ته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو مسله به هم بیانه کړو وایي لمونځ چې ختم شو زه یې جومات دې دروازې سره ودرېدم ابوبکر صدیق